د پاکستان او چین ترمنځ تازه ناندری. چین پاکستان ته سخت اخطار ورکړی دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. په شانګها کې پر چینایي انجینرانو تر برید وروسته د چین بهرنیو چارو وزارت د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې د چینایي انجینرانو قاتلین باید په سزا ورسول شي او تمه یې ښودلې چې پاکستان به یې ژر ونیسي. دا مهال د چین یو پلاوی اسلام آباد کې دی تر څو د خپلو اتباعو او انجینرانو د امنیت ټینګښت لپاره پاکستان سره پر نویو لارو چارو خبرې وکړي. پاکستان هم د نوي امنیتي پلان جوړولو خبر ورکړی دی. په ورته مهال پر چینایي انجینرانو بریدونو کې د پاکستاني استخباراتو لاس لرلو په اړه هم شکونه موجود دي. پاکستان په دې توګه غواړي په موقتي ډول چین شاته کړي او له IMF څخه نوي پورونه ترلاسه کړي. هغه پریکړه کړې چې پاکستان د چین او امریکا ترمنځ د یوه انتخاب اړ باسي.